الرحیم. السلام علیکم. پی ټی وی نېشنل پیښور او زه ستاسو هوست شازما. هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ یې، خوشحاله به یې، په خپلو کارونو کې به بوخت یې او زموږ د شو په انتظار باندې وئ. جی انتظار پورې خبر را یادېږي نو زه دا وایم چې لکه تاسو پرون زما انتظار کړی، تاسو به نن هم زما انتظار کوئ، تاسو به سبا هم زما انتظار کوئ. انتظار یو داسې خوږ څیز دی چې هغه د ښه څیز او د ښه انسان کیږي، په هغې کې انسان ته لذت ملاویږي، هغې کې انسان ته انرژي نوره ملاویږي. خو انتظار یو داسې تریخ څیز هم دی چې تاسو داسې کوئ چې هغه پوره کیږي نه، نو ستاسو هغه ارمان نه پوره کیږي، ستاسو هغه ګیسټ نه راځي چې کوم ته تاسو انتظار کوئ. دا ډېره زیاته لویه مسله شي. بیا نن موږ هم چې د کوم ګیسټ انتظار کوو هغه موږ څخه راغلی دی او موږ ډېره موده دوی انتظار کړی دی. نن به ښکلې ښکلې خبرې کوو، ښکلې ښکلې شعرونه به مو اورو او ښکلې ښکلې د پښتو په هکله به ډېرې زیاتې خبرې اترې کوو. خو تاسو به ټلیفون نمبر لیکئ ځان سره او چې کله ټلیفون ملاوئ نو د خپل ټلویزیون اواز به د لږ ساعت لپاره بندوئ، ځکه چې ستاسو زموږ خبرې او ستاسو زموږ اواز یو بل ته کلیر ځي. نو موږ به د یو بل نه تپوس وکولی شو. د ټلیفون نمبر په سکرین باندې هم راځي، زه به هم تاسو ته هم 09192112104 په دې به تاسو کوئ موږ ته ټلیفون. او چې کله ټلیفون کوئ نو یاد سره د ټلویزیون اواز به د لږ ساعت لپاره بند ساتئ. جی موږ سره چې نن کومه مېلمنه ده، موږ چې د چا د کوم مېلمنې انتظار کوو. زه خو هغه خلک ډېر زیات خوښوم چې پښتو او د پښتو په ژبه باندې مین وي. هغه خلک زما ډېر زیات خوښ وي. بیسیکلي هغوی نه زه نوي نوي لفظونه مې زده کوم، هغوی نه زه نوي نوي چې شاعري کومه د هغه مې زده کوم. د ټپو په باره کې، د چاربیتو په باره کې، د شاعرۍ په باره کې، د هایکو په باره کې چې کوم نوي نوي صنفونه راځي یا نوي نوي هغې کې اضافي کېږي، هغې نه هم ماته پته لګي چې داسې دي. موږ سره چې کوم نن مېلمنه ناسته ده ډېره درنه، زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغوی رالل دلته کې موږ له وخت راکړ، چونکې هغوی ډېر زیات بیزي دي، خپل یو تنظیم هم چلوي د خیر ښېګړې، ډېر زیات کارونه هم کوي، ډېره زیاته ښه شاعر هم ده، ډېر زیات کتابونه یې راغلي، مطلب 12 کتابونه کم از کم هغوی لیکلي دي، 6 کتابونه د هغې بالکل ریډي او هغه هم تاسو سره زه شیر کوم او 6 کتابونه په پروسس کې روان دي. هغه هم جوړېږي چې دا 6 کتابونه راشي، بیا به هم که خیر موږ خپل سټوډیو ته راغواړو. د دې نه علاوه چې کوم د زما ډېره زیاته ښه ملګري ده، زما سره ډېرې موده پس، یو 5 کاله پس، تقریبا 8 کاله پس ما هغې سره ملاقات وشو. ډېر مخکې سره زما ملاقات شو، نن سره زما ملاقات وشو. لکه بیزي دومره ډېر زیاته ده په پېښور کې ني، نن سبا ډېره زیاته په اسلام آباد کې استوګنه کوي. نو زه به هغې سره خبرې کوم او ستاسو د هغې تر دا منځه دیوال هم نه جوړېږم. ما سره ناست ده نازیه خان دراني. السلام علیکم. جی السلام علیکم. څنګه یې تاسو؟ الله کرم دی، تاسو خیر دی؟ شکر الحمدلله. ډېره زیاته شکریه. مننه ستاسو، مننه ستاسو د راتګ، ستاسو د ټایم راکولو. ډېره مننه جي، ډېره مننه، احترام. نازیه ستاسو په شانتې خوږو خلکو سره چې بنده کینی او پوهه خلکو سره بنده کینی، بنده ته لږه پوهه هم زیاته شي، خبرې هم لږې ښکلي شي. بله دا دی چې زموږ پښتو چې څومره ترقي کوي که نه جي، زموږ پښتو کې چې څومره ترقي کېږي، څومره ټکي پکې راځي. ماشاءالله. نو زما په خیال چې زموږ نوی کول او موږ خلک چې کوم یون د دې نه نور هم فایده اخلو که نه جي. نو زما ډېره زیاته خوښوي چې لکه زه د پښتنو سره کښېنم او هغوی سره د خبرې اترې وکړم او څومره کتابونه چې راغلي دي د هغوی سره د ډسکشن وکړم. ښه دا راته ووایي نازیه چې سیمه مو کومه ده، دا اول خو راته دا ووایي چې لکه د کومې سیمې سره مو تعلق دی؟ سیمه خو بس همغه تاریخي حواله سره 400 اشنغر او هغه کې زوړ بازار عزیز خیل کندې دا زما پیدایش دی ماشاءالله. او بیا د مور غیږه کې مونږ په خبر ته شفټینګ کړی دی، نو ما ژوند دلته نه دی کړی، خو خاوره مې هغه ده. خاوره هغه ده. ځکه چې انسان کم ځای وي که نه، نو د هغه ځای د کم ځای وي نو د هغه ځای خوشبو د بنده د بدن نه راخیږي. تاسو ته پته وي که نه، مطلب چې هغه کله تاسو مطلب دغه کوئ، تاسو یقین وساتئ چې هغه کله بنده ته په خپله اوازونه کوي او چې تاسو کله خبره وکړئ نو بنده ته پته لګي چې لکه دا د ثوابۍ دی، دا د 400 دی، دا د مردان دی. نو کنه دا اصل کې لهجې هم خپل شناخت لري که نه، چې لږ 100 کیلومتر لاړ شي په ځمکه باندې، نو بیا چې کوم قبیله وي، قام وي، کوم میشته خلک وي د هغه علاقې، نو هغوی په لهجه خامخا د هغوی څه لږ ډېر انفرادیت وي، لږ ډېر هغې کې بدلون وي، لږ ډېر هغې کې چې وي که نه، نو د هغې پېژندګلو 20 کیلومتر تاسو ته خو به زیات پته وي چې 20 کیلومتر 21 کیلومتر کې لږ شانتي تاسو ځئ، نو بیا هغې کې لږ شانتي لهجو کې لږ فرق راشي. پښتو زموږ هغه ده، پښتانه مونږ، زموږ دود دستور، زموږ ناسته پاسته، زموږ میلمه، زموږ کوربه، زموږ تګ راتګ، زموږ کلچر یو دی، حجره جومات هم یو دی. ډېر ښکلی، ډېر یخوالی، ډېر منفرد، ډېر خپله پېژندګلو لري په ټوله نړۍ کې. بالکل. ښه سبق هم بیا دلته په پېښور کې وي؟ او جی واده هم دلته شوی ما او سبق هم دلته، بیا بزنس په دغه باندې بیا هلته اسلام آباد ته لاړو، زما خپلې ادبي هلې ځلې ملته ډېرې زیاتې دي. صحیح صحیح. نو اسلام آباد کې پښتانه شته؟
ډیر زیات دي صحیح. او دومره په ښکلي انداز د خپلې ژبې خدمت کوي او دومره مطلب سیالۍ کې ایښودی شي خپله ژبه، خپل کلتور، خپل اقدار، خپل روایات او خپل انفرادیت پکې مخامخ مخ کوي پوره نړۍ ته او ډېر په فخر ویاړ سره چې دی نو الحمدلله موږ په سر ښار کې چې دی نو د خپلې مورنۍ ژبې په ډېر جرأت سره ډېر په نرتوب باندې هلته کې موږ خپل ژبه مخامخ کوو او زموږ خوشقسمتي دا ده چې زموږ یعنی زما غونته انسان چې خور انسان دی او مورنۍ ژبه چې ده نو واقعي چې د مور په شانتي مینه موږ له راکوي. نو نن که دا زما نوم دی او تاسو ته نازیه دراني ناسته ده نو دا خور انسان چې دی دا د دې ژبې په برکت تاسو سره دلته ناست دی نو موږ به څه خدمت وکړو د مورنۍ ژبې هغه خو موږ له ډېر څه راکوي بیخي او موږ له ډېر څه راکړي هم دي ډېر څه راکړي بیخي ډېره ښکلې خبره تاسو وکړه. ها نادیه دا راته ووایي چې مطلب کې پېښور کې چې تاسو اوسېدئ کله چې مطلب کې تاسو پېښور کې استوګنه اوس لکه ډېرې هلې ځلې دلته مې ویل ته مې تاسو دلته نه ډېر زیات خوشحالي دا ډېره ښه خبره ده. اسلام آباد زموږ ښکلی ښار دی د پښتنو ښار دی زیاتتر پکې پښتانه دي خو بیا هم هغه تنده خو وي که نه چې لکه خپلو خلکو نه راګرالمه دې خوا نو لږ پېښور خو دا ډېر اکټیو چې یو که نه زما په شان هر پښتون او پښتنه دا چې هلته ډېر سرګرم دي نو دا هم هغه تنده ده چې هلته کې په هر ځای باندې ځان حاوي کول غواړي په هر پلیټ فارم ناسته کول غواړي دا هم د دې تندې په نتیجه کې صحیح ښه دا راته ووایي چې خیر ښېګړه صحیح ده د خیر ښېګړې پروګرامونه یا د خیر ښېګړې تاسو چې څومره کوئ هلې ځلې کوئ د ښځو دپاره په هغې کې څه دي شاعري ته به بیا لږ وروستو راځو چې مطلب تاسو د خیر ښېګړې کارونه کوئ دا هم د کوم ځای نه متاثره چا نه شوئ ظاهره تاسو داسې خاورې سره تعلق لرئ چې لکه هغه خاوره چې کوم ده هغه ټوله د خیر ښېګړې ما به په یو وخت کې وي نازیه چې صوابۍ باندې زما ډېر زیات فخر دی زما د صوابۍ خلک ډېر زیات خواږه ډېر زیات پښتانه ډېر زیات میلمه دوسته او لکه خواږه خلک دی ډېر زیات خو ما وی چې که زه د صوابۍ نه وی نو بیا به ما دا غوښتې که نه چې زه د چارسدې وی ځکه چې زما د چارسدې خلک ډېر زیات خوښ دي ډېر زیات پولایټ خلک دي ډېر زیات ښکلي خلک دي ډېر زیات ښه خلک دي نو هغه خو ظاهره د په خاوره کې دي خدای خدمت ستاسو مطلب نه خو شته خو لکه تاسو د چا نه متاثره شوئ چې تاسو خدای خدمت ته یا تنظیم ته دا دغه کېښوده هر چا چې دا کار شروع کړی دی نو زه خو لومړی دا سوچ کوم چې هغوی د خپل اطمینان او سکون دپاره دا کوي چونکې خیر ښېګړه یو داسې کار دی چې د هغې لومړی اجر درته په سکون کې میلاویږي ذهني سکون کې اطمینانیت کې درته میلاویږي دا خو پوره دنیا کې چې څوک هم کوي نو که هغه مذهب سره تعلق لري که هغه غیر مذهبه وي خو په دې کار یو ایمان ټول یو شان لري چې دې کې آرام سکون دی د انسان لپاره یعنی د ستړیوالي دمه ده پکې خیر ښېګړه خو متاثره کېدل موږ ته ډېر غټ غټ خلک دي غټ غټ نومونه دي چې په شمېر باندې هغه ډېر ممکن نه ده چې دې ځای کې هغه وشمېرلی شي او هر یو چې دی نو د سر انسان دی په خپل فیلډ کې هغوی ډېر نوم ګټلی دی ډېر کار یې کړی دی په ګمنامه حیثیت یې کړی دی خو الله هغوی ته بیا مخامخ کړي دي خلکو ته عزت په توګه یې ورته رول ماډل په شکل کې بیخي ښه اوس چې کوم دی نو مطلب چې تاسو په خپل تنظیم کې چې کوم تاسو د خیر ښېګړې تنظیم شروع کړی دی په هغې کې مطلب کې د مخصوص خلکو دپاره یو تنظیم یې که نه چې د ماشومانو دپاره دی یو چې د ښځو دپاره دی یو چې مطلب داسې دی چې لکه هغه خلک پکې راځي چې کوم معذوره دي نو ستاسو داسې تنظیم دی که نه فلاحي تنظیم دی او هر اړخ ټچ کوي چونکې خو بالخصوص زما فوکس چې دی نو هغه د زنانو په کمزورۍ په محرومیانو چې زموږ ولس کې هغوی ته پیښې دي کومې بیا ورسره زه ادب سره تعلق لرونکی یم نو زما د ادب طرف ته زیات چې زموږ پښتانه لیکوالان دي کوم چې کمزوري دي کوم چې ډېر زیات جوور خیال او لیک کوي نو هغوی بیا د کتابونو د چاپ کولو هغوی ته څه دغه ني که نه سورسز ني نو دغه زما ذهن کې دي چې ولې نه چې دوی دا ارمانونه برابر شي چې څنګه لیکوالان کتابونه چاپ کوي او راځي نو دغه ولې محرومه پاتې شي نو ترجیحاتو کې دغه هم دي زما زه د خپل ادب دپاره د فلاحي کارونو څه ذهن کې لرم نو هغې کې د ادبي زما چې کوم دنیا د تعلق لرونکي دي نو زما هغې دپاره ډېر زیات هغې طرف ته رجحان دی چې هغې دپاره وکړی شي صحیح
ښه جي نازیز پر راځو ستاسو ادبي اړخ ته ماشاءالله ستاسو ادبي اړخ چې کوم دی ډېر زیات ژور دی ما وی چې وړومبی مونږ تاسو د دې خدمت شاعري م کله شروع کړه شاعري هر ځل پشان بیا بدلته وایم مغه خبره چې بچپن وړومبي کلاس کې وم او ډېر محب وطن ډېر چرچې وي کور په کور بار او اوس هغه ما ته نه ښکاري خو دومره مزه به وه چې په یو واده خاده کې به هغه سیلیبریشن دونه ما ته نه ښکاري چې جشن ازادۍ کې به کوم کومې جنډې به مونږ په کورونو کې به لګېدې او مونږ به ډېر زیات انجوی کوو شپې به هم ډي وي بلولې او د لیوانو په شانتي مینو دا مونږ ته داسې یو بیل کیفیت به چې دا یو ایکسټرا یو خوشحالي به وه د اختر نه بعد که نه 2 اخترونه به راتلل او بیا به بس چې د اګست میاشت وه هغې کې به دا مناوېدل نو هغه ډېره یو مستی به وه یو عجیبه کیفیت به نو هغه به ټول دغه وخت ماشومان چې وو دغه هر څه پسې به ګرځېدل خو زه به پکې دوم چې بیا ملي نغمې او دا هر څه به مې اورېدل زما به اشتیاق شو نو ما لیکلو یا 3 که 4 نظمونه ما لیکلو د سکول ون په ډایرکټ هغه وخت کې الفاظ هم ما نه یعنی صرف زه پې پوهېدی شم که بل چا وی نو هغه پې نه پوهېده هغه پې هغسې نه پوهېده چې دی څه لیکلي جذبات احسار کړه بیا ما ته ډېر ټایم پورې ما ته اوس هم چې دی د هغې به یو 3-4 شعرونه یاد دي خو دا وه چې اوس دونه ماشوم څه لیکلي شو خو زه یم چې هغه وخت لیکلي شو ډېر خو ډېر خو په مطابق باندې جی ښه جي ستاسو مطلب کې د وطن د دغه نه سټارټ او جی سټارټ هغې نه شو صحیح بیا جذبه چې کوم هغه دغه خیر بیا وخت سره کېدو بیا پکې روحانیت راته چونکې والد صاحب مې روحانیت سره تعلق و هغې دغه کې و که نه دغه پیر مریدي دغه کور کې دیني ماحول د هغې نه لیک لوست چې دی نو د مطالعې شوق چې دی نو ما باندې خو د والد صاحب د طرف نه حاوي و په خاندان کې څوک شاعر نه و نه په خاندان کې مطلب کې تاسو وړومبی شاعر یې شاید کېدای شي زه وړومبی وم ښه مطلب کې نور څوک داسې نه ما علم کې نشته اوس ته کوم شاعر نه متاثر یې نه اوس خو نه خو د پښتو هغه وخت کې مطلب چې تاسو کتابونه شروع کړل اردو چې زه کله د اردو طرف ته زیات ومنم بیا خو ظاهر به هغه وخت کې د جینکو چې سانه مو نو زیات تر په اکثریت آیډیل جوان هغه پروین شاکر وه ځوانه شاعره وه د هغې جذبې نو د هغې نه و خو بیا چې پښتو طرف ته راوغړېدم نو میم شاهین یو داسې لیکواله چې د هغې په نظمونو کې بیا موږ ته خپل جذبات ډېر پالش کول چې هغه اسان و هغه زموږ دپاره یو لارښودنې ډاکټر سلما شاهین خو جي خو مطلب کې د پښتنو یو داسې زه وایم چې د پښتنو ښځو دپاره یو داسې مثال دی چې لکه هغې په هر اړخ باندې لیکنه هم کړې ده او د هغې ژوند د هغې فلسفه د هغې هغه ناسته د هغې خبرې لکه هر څه چې کوم دي د زه وایم چې زموږ څومره هم ښه دي نو پکار دی چې ډاکټر سلما شاهین د لیک لوست نه دی زده کړه وکړي دا به د هغې دپاره ډېر زیات ښه ښه جي دا راته ووایي چې کله تاسو لومبی کتاب لیکه تاسو ماته وایي چې ما یو کتاب لیکلی زه به ستاسو دا کتابونه هم ښیم ورسره دا هم لیکلی د باران په دې موسم کې دا خو د پښتو وړومبی شعري مجموعه وړومبی زما د اردو شعري مجموعه چې هغه ما میټرک کې برابر کړو کتابي شکل کې چاپ موقع نه وه بیا چې زه واده شوم نو خاوند په مرسته باندې هغه په اعتماد راکولو بیا ما هغه اشایع کړه صحیح اردو مجموعه ښه هغه تاسو د اردو دا د پښتو مجموعه دا د پښتو وړومبی د باران په دې موسم کې وړومبی د پښتو دا وه ستاسو اردو چې کومه بله ښه ما ته به ورسره تاسو دغه هم راکوئ چې مونږه مطلب کې زه تاسو نه صرف دا تپوس کوم چې لکه ډېر زیات تریخ تپوس دی او زه د هر شاعر نه کومه مونږه ډېر ښکلي کتابونه ولیکو زموږ شاعران کتابونه ولیکي خو زموږ د پښتو د شاعرۍ کتاب څوک اغوستو ته تیار نه وي مونږ یې بیا په خپله خلکو له ګفټ ورکوو نو آیا دا زیاتی نه دی چې څه موجوده حالات دي یا د نه مخکې لږو په دې تناظر کې خو زما دا خیال دی چې دا هم یو جهاد دی چې دا کتابونه خیر دی په خپلو ورسي دغې لاسونو ته خو چې ورسي ولې چې دا عادت تقریبا ختمیږي یا دې سیز ته ریسپیکټ نه میلاویږي یا څه نو بیا دا زموږ فرض دی دې کې موږ به تاوان ګټې ته نه ګورو دې کې به موږ دا چې دی دا د پښتو د خدمت لپاره
د جهاد په شکل کې دا به مونږ کو، دا به مونږ لیکو، دا به مونږ د لاسونو ته په خپله ورکو او مونږ به کوشش دا وي، دا حالانکه ډېر د افسوس مقام دی چې زمونږ لیک هغوی ځان طرف ته راغب کړي په نسبت د نورو مورنو ژبو چې کوم متاثرین دي. زمونږ په ژبه کې ډېر زرخیزه هر څه پراته دي، دا ډېره زرخیزه ده. د دې د الفاظ د دې توري چې کوم دي د هغې اظهار په شکل کې چې مونږ کله خپل جذبات خپل خیال ښکاره کوو، نو دا دومره غني ده چې مونږ ته د بلې ژبې هېڅ ضرورت نشته د محتاجې. دې که خو دا نه څه پراته دي چې هغه مونږ په راټولولو ستړي شو، مونږ لیکوالان به په لیک ستړي شو، خو زمونږ پښتو چې ده نو د دې د حیث د خزانې دا خزانه ختمېدو والا نه ده، سوال نه پیدا کېږي چې دا به ختمه شي. بیخي تاسو د ژبې خبره وکړه، نو زه د مورنو ژبه د ژبې خبره کوم چې مطلب مونږ د مورنو ژبو ورځ چې کومه ده یا روز یا شپه مونږ نمانځو په ډېر ښه طریقې سره، او بیا مونږ د خپلې مورنۍ ژبې هغه شانتې قدر نه کوو څنګه چې مونږ له پکار ده. که تاسو بهر ملکونو کې وګورئ، لکه زه چې بهر ملک ته لاړه شم نو زه به خامخا وایم چې زه د انګلیش وایم، که زه دلته نه پنجاب ته لاړه شم نو زه به خامخا مطلب کې اردو وایم، که زه اسلام آباد ته لاړه شم نو زه به اردو وایم، ځکه چې هغې کې ماته ځان لږ ماډرن ښکاري، زه هم چې چاته دا پته ونه لګي چې زه پښتنه یم. خو که زه خپل ګاونډي ملکونه وګورم، زیاتر زه چاینا وګورم، زه د چاینا خبره کوم چې هغوی بالکل هم چې هغوی که انګلیش ورځي هم ډېر ښه ولې ورځي، خو هغوی بیا هم که هغوی امریکې ته هم لاړ شي نو هغوی ځان سره ترجمان دغه کوي، هغوی وایي چې مونږ به خپله ژبه نو مونږ هغه کار نه کوو، زمونږ کې دا جذبه نشته. زه هم چې لکه تاسو په دې باندې هم خبره لږ وکړئ چې دا زه خو خپله سر ښار کې اوسېږم، خپله مې خواهش دی چې زه اردو کو هلته کې د رابطې په دغه باندې وایم که نه، رابطې د ژبه ده که نه، زموږ اردو زموږ نه ژبې زموږ ټولې ژبې دي، ټولې زموږ دي. نو زما خپله دا یو دغه چې از داسې ویلي کېږي چې شاته پکې زما د لهجې پته هم لګي چې زه پښتانه یم. دا د فخر سره دې باندې ماته فخر کیدی شي، خو شرمندګي ماته نشي کېدی. په هغه ټولو چې داسې زموږ پښتانه دي او پښتو مونږ ښه ویلی شو نو دا د فخر خبره ده. خیر دی که مونږ بله ژبه سمه نشو ویلی، ځکه زموږ ژبې نه دي یا زموږ د رابطو ژبې دي. مورنۍ ژبه زموږ پښتو ده چې مونږ دې کې ماهر یو، چې دې کې ویلو کې چې دی نو چې مونږ د سهارې مونږ ته ضرورت نه، ولې چې دا یو ما تاسو مخکې مو ویل چې دې کې څه نه دي پراته، دا خو یو غني ژبه ده، دې کې هېڅ کمي نشته، دې کې د جذباتو د راښکو دپاره د اظهار یعنې دونه غټه یو وسله چې مونږ کوم طرف چیړو نو هغې کې دې کې مواد پروت مونږ دپاره فخر دی. صحیح. بل تاسو چې کوم دی نو کتابونه مطلب لیکلي دي، ما څخه ستاسو دا څلور کتابونه پراته دي، دا یو خو د باران په دې موسم کې، او دا بل کتاب ما سره چې کوم دی دا ماته خو پکار وي ته ما ته خو پکار وي ته، دا زما د خپل ویورس دغه ګورم او دا هم تاسو ته وایم چې مطلب کې تاسو شاعري مطلب کې زیاتتر په دغه کوئ، رومانوي مزاحمتي تانیثیت ډېر اړخونه ما چیړي دي. صحیح. په کوم کې دغه لګ کوئ چې لکه دا شاعري چې کومه ده ځان له چې کوم ده که نه، ځان له خپل انټرسټ له هغه زه رومانوي کوم، فطرت یعنې فطري چې زما کوم دغه دی نو هغه رومانوي دی. صحیح. ما داسې اورېدلي چې کوم شاعر مطلب کې کوم شاعر نه کوم انسان په زړه باندې لږ چوټ وخوري د مور پلار د وروڼو خویندو، هغه یو نه کوم چې تاسو په زړه کې وایي، لکه زما ویور سوچ کوي که نه چې لکه یا د مور پلار یا د خاندان یا د اولاد یا د ځمکې یا د څوم هغه چوټ وخوري نو وایي چې هغه ډېر ښه شاعري. آیا داسې ده؟ حساسیت ړومبې د دې بنیاد دی که نه چې یو شاعري یو لیکوالي یو آرټسټي نو بنیاد خبره چې به حساسه به خامخی. صحیح. نو دې فیلډس ته چې راځي یا الله یا خو خیر دا خو د الله د طرف نه ګاډ ګفټډ دي که نه، دې که خو څوک بنده نشي ویلی چې دا ما داسې داسې، بس هغه وخت سره پالش کېدل یا استاذ تخول او بیا د هغې اصلاح کول دا یو بیله خبره ده، خو بنیادي شی چې دی نو هغه خو د الله د طرف نه دی. بیخي
تاسو سره زما خبرې ترې هم کېږي او نورې خبرې به ترې به هم کوو. زموږ مینوال هم ډېر زیات مطلب کې غور سره ستاسو خبرې وي، خاص کر زما خویندې چې کومې ناستې دي هغه ډېر زیات غور سره پروګرام ګوري لګیا دي. دا بیا ماته ټول سیزونه چې کوم دي دا بیا ماته زما په انسټاګرام باندې زما په واتساپ باندې راځي چې مطلب تاسو څوک شاعر راوست تاسو څوک نه اورېدلي نو موږ به تاسو نه غزل اورو، رومانوي غزل تاسو موږ ته واورئ ځکه چې خبرې خو د رومان په کار دي که نه، د مینې په کار دي، محبت په کار دي خبرې. دا وخت ټول خلک ناست تاسو د کوم کتاب تاسو ته سلیکټ کړم درکم درته چې تاسو وایئ چې ترنم کې یو زما بالکل مشهور دی نو بالکل ستاسو خو ترنم ډېر زیات مشهور دی که نه. جی ارشاد. د سترګو مې خوبونه تښتېدلي دي رازه. واه ډېر ښه اواز هم ډېر ښکلی دی. د سترګو مې خوبونه تښتېدلي دي رازه، پتا پسې مې ټوله شپه ژړلي دي رازه. مودې وشوې ژړا د بس ژړا د نور څه نشته، مودې وشوې ژړا د بس ژړا د نور څه نشته، مودې وشوې والله که مې خندلې دي رازه. ډېر ښه. توتان هم پاخه شوې الوچې هم تورې شوې، توتان هم پاخه شوې الوچې هم تورې شوې، ګرګرې یاره تاله مې ساتلې دي رازه. زمینا کوم نه یریږم هیچا نه جانانا، زمینا کوم نه یریږم هیچا نه جانانا، پیغور او تهمتونه مې منلي دي رازه. پتا پسې مې ټوله شپه ژړلي دي رازه، بېلوزه ته خو راشه کنه ولې نه راځې، بېلوزه ته خو راشه کنه ولې نه راځې، دا وګوره یادونه دې راغلي دي رازه. پتا پسې مې ټوله شپه ژړلي دي رازه، ښکارېږي ناز جانان درنه خفه دی نه راځي، ښکارېږي ناز جانان درنه خفه دی نه راځي، دا ماته د ګاونډ خلکو ویلي دي رازه. پتا پسې مې ټوله شپه ژړلي دي رازه. ډېر ماشاءالله ډېر ښه ډېر ښکلی ستاسو ماشاءالله اواز هم ډېر زیات ښکلی دی. نو میچ سیزونه چې کوم دي هغه بالکل میچ لاړل او ښکلې مزېدار شانتې غزل و. زما په خیال چې زما خویندې به هم خوشحاله شي. ځینې زموږ خویندې چې کومې هغه یې داسې کله کله یوازې ناستې وي سوچونه کوي لکه زما په شانتې ډېر سوچونه راځي، بلا سوچونه راځي، بلا خبرې راځي. او موږ چې کوم یو په کور کې راتنګ شو موږ وایو چې ستاسو دپاره داسې پروګرام او داسې خویندې موږ راولو چې تاسو هم د لږ ساعت دپاره خپل هغه مینه خپل هغه اولاد سره ده، مور پلار سره ده، خپل وطن سره ده، وروڼو خویندو سره ده، خاوند سره ده، مینې پکې ډېرې دي. داسې خبره نه ده. موږ وایو چې هغه مینه ستاسو برقراره وساتئ تاسو، ځکه چې زموږ لفظونه چې کوم دي لکه نازي چې کوم لفظونه لیکلي ستاسو دپاره لیکلي نازي تاسو مطلب کې ډېر زیات ښکلي الفاظ لیکئ، ښکلي په تاسو وایي چې ما هر اړخ ټچ کړی دی. زما یو لږ شانتې دغه دی چې که موږ افغانستان خبره وکړو نو په افغانستان کې په نثر باندې ډېر زیات کار کېږي، خو په پاکستان کې کار چې کوم دی نو هغه په غزل باندې ډېر زیات کېږي. لکه موږ بس غزل لیکو، زیاتر خلک خوښوي غزل، لکه ما چې وایي چې موږ ته غزل واوروئ که نه. نو آیا دلته په نثر باندې کار روان دی؟ ښځو کې یا ښځې چې کوم دي په نثر باندې کار کوي که کوي نو کوم څوک کوي؟ تاسو ته څه آیډیا شته یا موږ په نثر نه موږ د نثر نه ولې لرې یو؟ شاید علم کې نه وي، په نثر خو کافي کار کېږي، تنقیدي کار کېږي، تعمیري حوالو سره کېږي، په پیپر. تاسو خپله خبره یاد ساتئ چې کومه خبره ستاسو دپاره ټلیفون هم دی. موږ سره پېښور نه تانیه ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څنګه یې ښې؟ بالکل ټیک ټاک یم تانیا، په خیر علي څنګه یې؟ خوشاله اوسئ، خوشاله اوسئ. تاسو هم ډېر زیات خوښېږئ او مل تاسو سره لږې خبرې وکړو چې جی څنګه یې، څنګه نه، څه وخت هم څنګه تېرېږي. ډېر ښایسته پروګرام هم دی. شکر. زموږ میلمنه راغلې ده، تاسو شاعري واورېده؟ اواز مو واورېده؟ واورېده، دا مو واورېده. ډېره ښایسته شاعري وه. مننه. او تاسو ډرامې هم ډېرې خوښې دي، ستاسو خبرې هم ډېرې زیاتې خوښې دي او ښایسته ښکارې. ډېر عمر د خدای درکړي. زیاته مننه، تاسو په خپله ښکلي یئ. ګوره چې کوم نظر ښکلی که نه تانیا، نو هغه انسان چې کوم دی هغه ته بل ټوله دنیا ښکلې ښکاري. نو ستاسو خپل نظر ښکلی او که نه، نو موږ خو تاسو د ځوانۍ ډرامې هم ډېرې کتلي دي. ډېرې ښایسته ښایسته ښکلې ښکلې ډرامې هم دي پکې. اوس د بوډاوالي والا مه ښایسته پکې ښکاري. ډېر خوږ مخ هم دی. نو ما ویل چې ورکه په ړومبي ځل هم کال کړی دی، نو ما چې در سره لږې خبرې وکړم. مننه مننه. خوشحاله اوسئ. شاعري مایي خو خوښوي که نه، د پښتو د اردو؟ هلو جی شاعري م خوښوي که نه؟ او جی خوښ هم ده که نه، شاعري م خوښه ده. نو ځکه هم در سره خاص ته مونږ بل غواړو میډم باندې تاسو ته بل ښکلی مزیدار شانتې نظم هم اورئ، خبرې ترې هم روانې دي. که ستاسو تپوس وي، تپوس کولی شئ څه؟ او جی بس تاسو سره د خبرو کور و دغه و چې سره لګي ګپو لګو خبرې وکړو چې روغ جوړې خوشاله خوریم جوړ خوشاله لره. ډیره زیاته مننه تانیا، ډیره زیاته مننه. خوشاله اوسئ. ډیره مننه، ډیره مهرباني. خوشاله اوسئ. چې زه چې خپل مینوالو ته داسې ګورم هغه داسې تازه تازه دي. او لکه زما خو هم ستاسو په شان ډیر زیات وخت شو که نه چې ټلویزیون کې نو زما ډیر زاړه مینوال دي او ډیر زه ډېر د خپلو مینوالو قدر کوم، ځکه چې زما مینوال ډېر زیات زما هم قدر کوي. او زما مینوال چې څومره دي الله تعالی دې چېرته چېرته دې الله تعالی دې روغ جوړ ساتي. ښه جي، موږ خبره کوله د تاسو ته ما خبره کړې نثر باندې که نه، چې لکه دلته کې زموږ چې کوم دی نو په پاکستان کې په نثر باندې کار چې کوم دی هغه ډېر زیات کم کېږي. راده دن چې کله افغانستان ته هم 2-3 ځله تللې ما په افغانستان کې هم پروګرامز کړي دي، هغوی زیاتتر نثر باندې کار کوي. خو مونږ خلک د نثر نه لږ لرې یو. شاعري هم ټیک دی، مونږ غزل ډېر لیکو. زموږ شاعران چې کوم دي غزل ډېر لیکي، هایکو ډېر لیکي. او ما وی چې لکه روان دی، تاسو په اسلام آباد کې اوسئ، سر ښار کې. نو په اسلام آباد کې په دې باندې کار روان دی، خلک کوي کار، یا ښځو کې خاص کر. نو ما تاسو ته مخامخ یم، دلته ناست یم، خو کار زما ټول د پښتو دی. صحیح ده. بیا هلته کې دا ده چې ادبي میلې لګي. تېر 14 15 13 دا 3 ورځنیزې یو ادبي میله ولګېده د انډس کلچر فورم د طرف نه. او په دې داسې که دا میلې دي که کراچۍ کې وي، خفیز میله کې چې دی ما خپله دا کال تېر نه بل کال چې نو ما د پښتو نمایندګي کړې ده هلته کې. دغسې په مختلف پلیټ فارمز باندې د پښتون ولې نه کار خو ډېر کېږي، ماشاءالله کار کېږي، نو ځکه خو دونه تر و تازه دي هر څه. صحیح. هناتې یو چې کوم دی نو راغلی دا یو خو ټپه ده زموږ که نه جي ټپه ده. یو چې کوم دی نو په ټپه کې نن سبا تاسو سره چې ما ډسکشن کوم تاسو چې په ټپه کې جدیدیت راغلی دی، هغه جدیدیت څه دی؟ مونږه ټپه لکه ټپه خو بس هغه خبره چې مطلب کې باران د ځمکې آبادي ده، خوږه جانانه زه په تا آباده یم، دا ټپه شوه که نه؟ دې سره خوشبختي دا ده زموږ د دواړو چې فیمیل یو که نه چې دا صنف زنانو سره ټچ دی ټپه د دې تاریخ. او ما دا هم اورېدلي دي چې مطلب کې په ټپهیزه کې ستاسو ړومبنی دغه دی مطلب کې کار په دې چې لیکو شو دغه نو دا نقادان دیمات دا دغه که چې مطلب زنانو کې دا ړومبۍ مجموعه ده. ټپهیزې لیکل خو ډېر کېږي، خو مجموعه په شکل کې کتابي شکل کې چې ده که نه. صحیح صحیح صحیح. دغه ده دې کې تاسو مطلب کې ټپهیزې ول دغه لیکلی دی څه کوم یو دا یو دی که نه؟ جی جی دا ټپه په تناره یوازې نه وم. جی دا په تناره یوازې نه وم، دا د ټپهیزې والا د نازیه دراني ښکلی مزیدار شانتي کتاب دی. زه هم چې تاسو ته موقع میلاو شو دا ضرور وګورئ، ځکه چې ټپه چې کومه ده هغه په ښځو کې ډېره زیاته ویلې کېږي هم داسې که نه چې که نه ټپه چې کومه ده د ښځې به ماشوم ته خپل مطلب یا به په هغې کار کوو نو هغې به میچن به وړوله یا به مطلب هغې څه کپړې به یې ګنډلې، ناسته به مطلب کې یا به اوبه ډکولې، مطلب فولکلور دی زموږ. خو دې کې دا دي که نه ټپه خو هغې خو خپل شناخت دی. اوس ټپهیزه څه دی دا جدت کې د دې څه دغه دی لاس دی، نو د دې د ټپې په شان تاریخ نه دی جوړ که نه. بیا دې کې دا دی چې لکه د دې 3 ړومبنۍ چې کومې مصري دي هایکو ده، بیا لاندې 2 بنیادي چې د دې وینو هغه
مستقل هغه ټپي ټیک د اندار 15 مصرو یو ټپي زوی او دا لکه د دې ټپي دي 15 مصري دي د دې ټپي زوی 15 مصري لکه د دې دغه دا دي کنه لکه د دې پیجنګلو دا د چي دي دا د دوه صنفو ملاب دی خد د شاعر د هایکو او د ټپي او د ټپي جی د هایکو او د ټپي دا د دواړو ملاب دي صحیح مطلب زما مقصد دا دی چې لکه زمونږ څومره هم خبرې کوو یا زمونږ سور پکار دي چې موږ ته پته یې کنه چې ټپه خو ټپه ده چار بیتا ټپه دا زمونږ پته دا زمونږ په وینه کې غږل شوی ده خو اوس چې کوم پاغي کې جدیدیت رااله یا موږ پاغي کې مطلب کې هغه کې موږ پرمختګ کوو یا دای کنه تجربه چې څنګه په هر څه کې کیږي په ساينس کې کیږي په نور داسې مختلف سمتونو چې موږ نظر واچو نو ادب کې داسې تجربه کیږي په سناسه شکل کې نو دا هم داسې یو تجربه ده د ادب چې څونه شاعران دي چې څومره لیک کړي دي په دې باندې مطلب ما هم پکې خپل یو کوشش کړی دی خو دا د چې بیا ما مجموعه راغله چې ما وی چې مجموعي شکل ورکړی شي بالکل لکه چې هایکو کله رااله کنه هغه ډېر زیات خو کنه ستا کرن رنگ تور دی هیڅ پروا نشته دی زه یارانه تش په مړو نه کوم زما ګورګورم بل خوخي دي لکه مطلب داسې وکنه نو هغه خلکو ډېر زیات خوخه کړه بیا ورپسې چې ټپي زراله اوس نو دا تاسو موږ ته لږ شانتي سستاسو ته یاد دي زمام چې لږ شانتي موږ ته لږ چې پته ولګي کنه چې مطلب ټپه خو یو ټپه دو والا هایکو چې کوم دی غدري خدا ټپه او هایکو یو ځای شوی دي انا غینه جوړ شوی دا ټپایزه نو زویم چې لکه میډم چې کوم دا لږ شانتي مونږ ته وایي چې لکه د ټپې هغه چې کله هغه یو ځای شو هغه کې جدیدیت رااله هغه کې لږ شانتي ښکلا رااله نو دا هغه لږ شانتي مونږ ته واورو زه به یو ټپایزه به تاسو جی 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 ارشاد کوم مست نغمه په جوش وي مست نغمه په جوش وي هر جذبه په جوش وي سم لمبه په جوش وي لکه چپه په جوش وي زما د مینې سمندر دی ډوبوینه ها دا درې دغه دی او بیا صحیح دی کې دا درې چې د هایکو کې رااله د چې کوم دینه غوسره ټپه ماشاءالله مطلب کې دا اوس ګوري انسان ته لک شانته پته ولګي چې لکه زمونږ په پښتو کې هم داسې زونه شته چې هغه سره مونږه مطلب کې خپل هغه جدیدیت چې کوم دی هغه زمونږ راځي تاسو مونږ ته خپل ما تاسو ته ویلو چې زمونږ مینوال چې کوم دی غیب هم دغه کینو آزاد نظم دی تاسو مونږ ته اوروي هغه کوم کتاب کې چې تاسو تر وبا سمجي جی یو منټ دا والی جی مونږ آزاد نظم به مو ځکه چې د آزاد نظم هم ډیر زیات لکه زمونږ په ځوانانو کې آزاد نظم اردو کې هم ډیر زیات خلک خوښوي خو د پښتو آزاد نظمونه چې کوم دي هغه هم خلک ډیر خوښوي لنډ شانتي نظمونه او اوږد شانتي نظمونه راوباسي جی تاسو تیاری تاسو جی ارشاد دا د یوې بوډۍ په لیدو خد یوې بوډۍ په لیدو جی دا غي خیال لګنه ناس تر سوچ کوي کنه صحیح سوچ کوي نو او د بیوسه تصویر بیا ما ور کړی ماشاءالله یعنی ناس تر سوچ کوي خو زه وایم چې دا غي د بیوسه تصویر زما د حسن او ښکلا سپرلوبه هم ډېر زړګي په غورځنګونو ساتل ډېر ښه زما د حسن او ښکلا سپرلوبه هم ډېر زړګي په غورځنګونو ساتل زما هم شوخ و شرابي سترګو کې ډېر جهانونه د شوخۍ آباد ډېر زما وجود و د سرور سرچینه زه هم مرکز د نظرونو وم زما هم چال د مکیزونو ډک و زما هم چال د مکیزونو ډک و زما زړګې هم د سازونو ډک و ډېر زما جذبې د ماهي پر غوندې وې او حوصلې مې د خیبر غوندې وې واړه رنګونه ښایستونه سپرلي ما ته هر خوا لاس په نامه ولاړ ډېر ښه ما به هم هر څه نه مغزې اخیستې او زه به هم د هر داستان ښکلاوم ډېر ښه خو دغه هر څه اوس یو خوب دی ما ډېر دا هر څه اوس یو خوب دی ما ته یو داسې خوب چې مې اعصاب شل کړي اوس خالي لاس یم د ژوندون سفر کې داسې سفر چې هر قدم قیامت دی زما تندې د وخت رخو تجربو ډېر اوس کرخې کړو روښانه نه دی ډېر زما وجود اوس سوالیه نښه ده زما ښکلا اوس افسانه غوندې ده د ژوند نوی حقیقت مې مل دی دا حقیقت زما بېوسه ژوند دی دا حقیقت اوس د زوال پیغام دی
دا حقیقت مې د ښکلا ماښام دی. ډېر ژوندون اوس بس یو امتحان پاتې دی. ژوندون اوس بې نومه ارمان پاتې دی. ناز اوس یو بې نومه ارمان پاتې دی. ډېر ښه ډېر ښه. د دې ښکلي نظم سره به زه وایم چې د دې نه پس چې کوم دین خبرې کول بالکل هم نه جوړېږي، چونکې زموږ ټایم هم برابر شوی. تاسو سره ناسته زموږ تر دې دمو پورې وه. نازیه دراني ډېر زیاته مننه ستاسو، ډېر ښکلو ښکلو خبرو ډېر زیاته مننه ستاسو، د راتګ ډېر زیاته مننه. انشاءالله بیا به هم راځئ، بیا به هم راځئ، خبرې به کوو. ډېره زیاته مننه جي، مهرباني. ګرانو کتونکو جي، تاسو سره زموږ ناسته هم تر دې دمو پورې وه. چا چې پروګرام وکړو، چا چې موږ ته ټلیفونونه وکړه، چا چې کوشش کو، ډېره زیاته مننه. انشاءالله سبا که الله ته منظور وي هم په دې ډګر بیا میلاویږو. تر هغه وخته پورې مې په خپله دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.